د زړه خاموشه دوره یا سایلنت هارت اٹیک چې ورته وایي د هغې وجه درته نن شریکوم چې د ډېر تحقیق نه پس موږ دا معلومات راټول کړي دي. قدرمنو، د خاموشه د زړه د دورې یا د سایلنت هارت اٹیک تشخیص او نشانیانې نن سبا مشکل نه دي. د دې نشانو په باره کې تاسو سره معلومات شریکوم او د دې په باره کې علم زده کول ډېر زیات ضروري دي چې دغه خاموشه هارت اٹیک څه شی دی. د ټولو نه اول په دغه دوران کې ډېره زیاته سستي انسان ته محسوسیږي چې انسان د مکمل آرام نه باوجود هم هغه ستړیوالی محسوسوي. نو دا هم د خاموشه هارت اٹیک یو نشانی ده، ځکه چې دغسې ستړیوالی تر هفتو پورې هم کیدلی شي. دویم قسم نښه چې هغه عام طور باندې د خاموشه هارت اٹیک دویمه نښه دا ده چې په سینه کې درد یا تکلیف محسوسیږي یا دباو محسوسیږي. په داسې دباو یا داسې د زړه درد چې کومي هغه هم سنجیده اخیستل پکار دي. دریم دا چې ساه بنده کیدل. دریم خبره چې کومه ده دا هم ضروري ده چې نن سبا اکثره کوم د زړه مریضان چې په دغه کې دا خبره مخې ته راځي چې ساه بنده کیږي. نو که تاسو کوم سخت کار هم نه وي کړی بیا هم ستاسو ساه بنده کیږي، نو په کار ده چې په دې باندې تاسو توجه وکړئ. او څلورم دا چې بدهضمي، دا هم یعنی د معدې درد، بدهضمي او د هضمي پیچیده مسایل، یعنی تاسو څه خوړلي هم نه وي او تاسو ته د هر څه درپېښیږي، نو په کار ده چې دا خبره هم تاسو سنجیده واخلئ. پنځم دا چې د یخنۍ په موسم کې خوله راتلل بغیر د څه مشقت د وجې، یعنی دروند کار دې هم نه وي کړی او بیا هم په انسان باندې خوله راځي، نو د فکرمن کېدو ضرورت پکار دی. ورسره د جسم په مختلفو ځایونو کې دردونه هم را پیدا کیږي، په سر باندې ورسره چکر هم راځي او په خوب کې هم خلل پیدا کیږي، یعنی انسان ته ډیر زیات خوب نه ورځي او بېچیني محسوسوي، یعنی غبراهټ او ویره دغه سیزان محسوسوي. په ملا کې هم ځینې وخت درد پیدا کیږي. نو درنو دوستانو، په داسې دوران کې، په داسې وخت کې پکار ده چې یو ښه معالج، یو ښه ډاکټر سره مشوره وکړئ شي او د دې دپاره یو حل راویستلی شي. امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. له نورو همدغسې معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په آینده کې به تاسو سره نور هم معلوماتي ویډیوګانې